بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د تیر درس په دوام نن هم موږ د 10م ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شروع کوو چې د دې لوست موضوع ده د بور تیوري. مخکې مو د اتوم د تیوري یا تاریخچه ولوستله، په هغه کې مکمل معلومات درکړل. نو نن شروع کوو د نیلز بور تیوري. نیلز بور او موزلي دواړو نظرونه سره موافق وو او په لنډ ډول یې زه تاسو ته لیکم. بور ویل چې الکترون په منظم ډول په یو معین مقدار انرژي سره په مدارونو کې څرخي. کله چې الکترون په مدارونو باندې څرخي یا په مدارونو کې ګرځي، نه انرژي آزادوي او نه انرژي اخلي. که چیرې الکترون د یو مدار نه بل مدار ته انتقال وکړي، نو په دې وخت کې انرژي آزادوي، او که چیرې د پورته مدار نه بل کوچني مدار یا نږدې مدار د هستې ته انتقال وکړي، نو دا ته انرژي ضرورت ده. کله چې یو الکترون د یو مدار نه بل مدار ته انتقال کوي، یو کوانت انرژي تغییر راځي پکې. کله چې موږ اتوم ته انرژي ورکوو، نو دغه انرژي آزادوي او هغه مقدار انرژي یو کوانت. د بور او د موزلي نظریات ډېر په خلاص ډول په څلور برخو باندې ویشل شوي، چې لومړی مې ویل چې الکترون په معین مقدار انرژي په یو مدار کې ګرځي او دغه حرکت کې نه الکترون انرژي ورکوي او نه الکترون انرژي اخلي. که هر څومره الکترون هستې ته نږدې وي، دغه انرژي زیاته غواړي چې تر څو بل مدار ته انتقال شي، او که هر څومره الکترون د هستې نه لري، نو هغه کمه انرژي ضرورت لري چې هغه د مدار نه بهر شي. د بور نظریه مکمل د پلانک د تیوري په اساس، د نظریاتو په اساس څیړل کیږي، او ماکس پلانک د انرژي محاسبه وکوله چې په لاندې فرمول باندې محاسبه کړه. ای مساوي کیږي، په دغه فرمول باندې انرژي محاسبه کړه او وویل چې الکترون چې کله ګرځي په مدارونو کې، دا د مومنت تاثیر دی. مومنت د دې سبب ګرځي چې الکترون په مدارونو کې وڅرخیږي، او وویل چې مومنت اصلا د درې عاملو اثر لاندې دی. که پی موږ مومنت وګڼو، ام وی او آر، یعنی مومنت د الکترون د ذراتو او د الکترون لپاره چې کوم مومنت ذکر کړی دی، مساوي کیږي ان ایچ په 2 پای. دا د الکترون لپاره، او دا د نورو ذراتو لپاره. یعنی ام کتله ده، وی سرعت دی، آر هم شعاع. دلته ان د مدار نمبر دی او ایچ د پلانک ثابت دی، 2 پای هم حجم د دایرې دی. دلته که چیرې توجه وکړئ، چپ طرف د دې رابطې مساوي دي، نو دا موږ کولی شو چې داسې ولیکو چې ام وی آر مساوي دی د ان ایچ 2 پای سره. دغه رابطه که موږ یو نوم ورکو، دلته موږ ته دا لاسته راځي، یعنې په دې پوهیږو چې دغه حرکت د الکترونونو په مدارونو کې د 2 قوو اثر دی، چې یو د جذب قوه ده، یوه هم د فرار قوه. د جذب قوه فرمول یې تاسې په فزیک کې ویلي چې اف مساوي کیږي که زائد ای مربع پر آر مربع، او د فرار قوه ده ام وی مربع پر آر. دغه 2 قوې چې یوه یې د جذب ده، یوه یې د دفع، دا د جذب قوه،
دا د دفع قوه. دا دوه قوې ډېرې مهمې دي، زموږ په ژوند کې هم مهمې دي او د اتوم کې هم د الکترون حرکت لپاره. د دوی ترمنځ یو تعادل شتون لري. که چیرې د جذب قوه زیاته شي نو الکترون سقوط کوي هستې ته، او که چیرې د فرار قوه زیاته شي نو الکترون فرار کوي، یعنی اتوم په ایون بدلیږي. موږ مخکې ویل په تیر لوست کې چې اتوم د نظام شمس مدل لري، یعنی نظام شمس کې یا شمسي نظام کې چې لمر مرکز یا هسته ده او سیارات په د الکترونونو یا مدارونو په حساب ده. که چیرې د جذب قوه لمر کې زیاته شي، دغه ځمکه مثلا ځمکه لمر ته جذب شي نو ځمکه مکمل ټول شیان له منځه ځي. او که چیرې د دفع قوه زیاته شي نو دا هم یو لوی مشکل موږ ته جوړیږي چې ځمکه د خپل مدار نه که بهر شي نو هر څه به له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر په الکترون کې دغه دوه قوې دي چې د دوی قوې د دې سبب ګرځي چې الکترونونه په یو معین مدار کې حرکت کوي او دغه حرکت یعنی ثابت حالت ځان ته ورکړي. دلته مونږ غواړو د الکترون شعاع، حجم او انرژي محاسبه کړو د دغو رابطو له مخې. که چیرې دغه رابطې ته مونږ دوه نوم ورکړو، دلته درې، نو دلته مونږ مخکې دلته یو کار وکړو چې د چپ طرف د مساوي دي، دواړه مساوي وي نو ښي طرف هم مساوي کیږي. دلته هم دغه کار کوو، یعنی لیکلی شو چې که زید ای مربع پر آر مربع مساوی دی د ام وی آر ام وی مربع وبخښئ ام وی مربع پر آر. دغه رابطې ته موږ څلورمه رابطه وایو. څلورمه رابطې کې موږ ته آر که ثابت دی، زید د پروتون چارج، الکترون هم تاسو پوهیږئ چارج څومره دی، آر شعاع ده، ام کتله او وی سرعت د الکترون موږ ته ښیي. اوس غواړو چې دا مخکې لاړ شو بله رابطه تشکیله کړو. نو دلته ضرورت دی، څه شي ته ضرورت دی؟ ضرورت دا دی چې موږ دغه څلورمه رابطه دواړه طرفې په آر مربع کې ضرب کو، یعنی دواړه طرف په آر مربع کې ضرب کو. دواړه طرف مو په آر مربع باندې ضرب کو. داسې شی کېږي آر مربع ضرب ده که زید ای مربع پر آر مربع مساوی دی د ام وی مربع پر آر ضرب د آر مربع. دغه آر مربع د آر مربع سره خلاصیږي، دغه آر د دې مربع سره خلاصیږي، نو دلته لاسته راځي چې ام وی مربع آر مساوی دی د که زید ای مربع. اوس مونږ غواړو دغه د آر قیمت پیدا کړو، غواړو چې دغه دواړه طرف د مساوي تقسیم پر ام وی مربع کړو، یعنی دواړه طرف تقسیم پر ام وی مربع کو. ام وی مربع آر مساوي کېږي د که زید ای مربع، دواړه چې تقسیم کو ام وی مربع، دا هم ام وی مربع. دلته دغه ام وی مربع د ام وی مربع سره خلاصیږي، هلته قیمت ثابت پاتې کېږي د څه شي؟ د آر. لیکو چې آر مساوي کېږي د که زید ای مربع تقسیم پر ام وی مربع. دغه رابطې ته موږ پنځم شمیره ورکوو.
مخکې اوس دغه د آر قیمت په اوله رابطه کې وضع کوو. اوله رابطه موږ درلودله ام وی آر مساوي کېده د څه سره ان ایچ پر 2 پای. د آر قیمت مو دلته پیدا کړه. اوس د آر په ځای د ده قیمت ایږدو، یعنی لیکو چې ام وی ضرب ده که زائد ای مربع تقسیم پر ام وی مربع مساوي کېږي ان ایچ پر 2 پای. دلته کولی شو چې اختصار یې کړو، یعنی ام د ام سره خلاص، وی د مربع سره خلاص، پاتې کېږي څه شی که زائد ای مربع پر وی مساوي کېږي ان ایچ پر 2 پای. اوس طرفین وسطین کوو، لیکو چې وی ان ایچ ضرب ده که زائد ای مربع ضرب ده 2 پای. اوس غواړو د الکترون سرعت پیدا کړو، نو وی نامعلومه ده. کله چې موږ وی پیدا کوو نو دواړه طرف د مساوي تقسیم پر ان ایچ کوو، یعنی دواړه طرف تقسیم پر ان ایچ. دلته که چیرې موږ د تقسیم کوو، وی مساوي کېږي د که زائد ای مربع ضرب د 2 پای تقسیم پر ان ایچ. دغه رابطه شپږمه رابطه شو، یعنی لیکو چې پنځمه رابطه موږ درلودله چې آر مساوي کېده د که زائد ای مربع پر ام وی مربع. اوس د دغه وی په ځای دغه قیمت چې موږ دلته لاسته راوړلی هغه ږدو. آر مساوي کېږي که زائد ای مربع ام د وی په ځای نو دغه قیمت ږدو چې که زائد ای مربع ضرب 2 پای تقسیم پر ان ایچ دا ټول مربع کېږي. په دې موږ دلته درلودل په رابطه کې وی مربع. اوس دغه د توان نه خلاصوو. آر مساوي کېږي که زائد ای مربع په خپل حالت کې، ام هم خپل حالت کې که مربع، یعنی که په توان پورته شي که مربع زائد مربع ای په توان د 4. دا داسې هم لیکلی شو، ای په توان د 4 نه لیکو چې ای په توان د 2 وارې لیکو، وروسته د اختصار لپاره اسانه کېږي. ضرب د 2 په توان چې پورته شي 4 پای مربع تقسیم پر ان مربع ایچ مربع. دا یو کسر الکسر دی. دغه کسر الکسر که چیرې موږ ساده کړو داسې لیکو چې آر مساوي کېږي اول کسر خپل حالت کې که زائد ای مربع مخرج یو دی، د دویم کسر معکوس کېږي، تقسیم علامه په ضرب بدلیږي، لیکو چې ان مربع ایچ مربع دا خو صورت ته راغی او دا مخرج ته راځي، ام که مربع زائد مربع ای په توان د 2 یا ای مربع ضرب ده 4 پای مربع. د ضرب حالت کې دا اختصار کېږي که مربع سره خلاص، زائد هم د مربع سره خلاص،
ای مربع د دې ای مربع سره خلاص دلته پاتې کېږي څه شی آر مساوي کېږي n مربع h مربع دا نو خپله لیکو m k زائد ای مربع 4 یا 4 پای مربع دا هم زمونږ بله رابطه وه چې لاسته راوړه دې په اساس موږ کولی شو په د الکترون شعاع په هر مدار کې محاسبه کړو تاسې ولیدو یادداشت مو کړه خدای دې وکړي چې څه مو زده کړي وي ترې تر دې ځایه ورسېدو نو بل بخش د الکترون د انرژي محاسبه ده دا مې یادداشت کړه د الکترون د انرژي محاسبه کول هم بل درس دی زمونږ تر بیا مو په خدای سپاره